سلامونه او نیکی هیلې درنو اوریدونکو ستړي مشئ د ټال ناول دریمه برخه را ورسېدله. هیله ده چې دا برخه هم تر پایه راسره واورئ. په تیره برخه کې مو واورېدل چې د میرمنې یا د بوډۍ زوی هغه آرزو چې خدمتګاره وه هغه یې له کاره رخصت کړله. نو بله برخه به یې له دې ځینه پیل کړو. اشپزه د هغې تر څنګ کېناسته، ورو یې ورړنګه کړه، د ارزو ښی غوږ یې پر اوږه ولګېده. اشپزې سوړ اسویلی وایست. ګرانې، خواشینی یم. انجلۍ په غریو کې وویل مور ته به څه وایم؟ غلې شوه. مور مې راته ویلي چې زموږ نیستي ده، ګوره ګزاره به کوي. له کوچني ورور سره مې د نوې لیندې قول کړی دی. ژړا یې تیزه شوه. اشپزې سوړ اسویلی وایست. زه به بخت بیبي ته تلیفون وکم. اشپزه له کوټې ووته. ارزو تشناب ته لاړه. خپلې سهارنۍ ښکلې جامې یې بیا واغوستې. ګنډې افغاني کمیس یې پر کټ کېښوده. له کلي راوړې ټولې غوټې یې ور واخیستې. حویلۍ ته ووته. د ترور په انتظار په پلاستیکي څوکۍ ناسته وه. شیبه وروسته یې د ډاکټر غږ واورېده. که خدای کول ښه ده، خو ډېره به یې نه غږوئ. ارزو ورمیږ کوږ کړ. ځوان په چوتره کې له ډاکټر سره ولاړ و. وروسته دواړه د حویلۍ تر دروازې پورې لاړل. ډاکټر سړک ته ووت. ځوان بیرته را وګرځېده. انجلۍ ته یې وکتل. د هغې پر لنډه زنه ځوړنده اوښکه لمر ځلوله. ځوان لنډ د ګل تر بوټي ټوپ ور وکړ. د ارزو تر څنګ کېناست. د سترګو له کونجونو یې د انجلۍ پلاستیکي شکېدلو زړو څپلکو ته کتل. ورو یې وویل وبخه. ارزو نیغ ورته وکتل. په غریو کې یې وخندل. سړی کله له ښځو بخښنه غواړي. ځوان مسک شو. نو ما کله له غټې ښځې بخښنه غوښتې. ارزو وویل له وړو نجونو خو بیخي ښه نه ښکاري. بخښنه ښه ده. ارزو وویل خو زما پلار بخښنه نه غوښته. یو ورځ یې خپله ډکه پیاله چای واړوه، خو زما مور یې د نسوارو په ډبلي وویشته. ویل چې پیاله د سم ځای نه وه ایښې. مور مې بخښنه ترې وغوښته. ده نه منله. د کور پاکوالی وي، اشپزه هم همداسې در حساب که. ارزو وویل ښه نو ما ته یې پرېږده. سهار ډاکټرې او هغه بل سړي راته وویل چې یو کار به د بوډۍ وي، د میرمن پاکول وي. سړي وخندل. خو ته دا کار نشي کولی. سړي له روجایي لوند پمپر راوایست. په پلاستیکي کڅوړه کې یې وتاړه. کڅوړه یې دروازې ته نږدې په ایښې کثافتدانۍ کې کېښوده. المارۍ ته ورغی. نوی پمپر یې راواخیست. ارزو وویل زه له کاره ځواب یم. سړي ور وکتل. نه، نو ته به هر وخت له کاره د مور د پمپر لپاره راځي؟ سړي شونډې بوکې کړې. اوږې یې پورته واچولې. ته هم سم وایې. تر اوسه یوه بله خدمتګاره وه. هغې 3 ورځې مخکې کار پرېښودو. دا دویم ځل دی چې د ابۍ پمپر ور بدلوم. ابۍ ځینې وختونه ښه وي، پر کمود یې کېنوو. ته ترې راځه، خو کله کله دومره سیکه نه لري. ارزو وویل نو ما ته یې رازده که. سړي ور وکتل. تر اوسه دې څوک پاک کړي دي؟ هو، د کوچني ورور په توره کونه مې ډېرې لوټې ورتېرې کړي. سړي یو دم وخندل. په خندا کې وویل خو پام، ابۍ ته کومه لوټه رانه وړې؟ ارزو په حیرانۍ وکتل. سړي په خندا کې ویل ښه نو څه وکړم؟ هیڅ، ما چې د پمپر د تړلو چل راوښیه. سړي کورتۍ وایسته. د پتلانه پر سر یې پمپر ور واغوست. ویې ویل ګوره، کوم غټ کمال نه غواړي. د نیکر غوندې اغوستل کېږي. په خپله چسپ لري. ماز یې د دواړو خواوې سره وروله. سړی غلی شو. ویې ویل زده دې کړ؟ دومره سخته خو نه ده. ښه نو اوس به یې وګورو. ارزو پمپر ور واخیست. بوډۍ ته ودرېده. سړي ته یې وکتل. ویې ویل ته خو نو مه راته ګوره. سړی کړکۍ ته ورغی. لنډه شیبه وروسته د انجلۍ غږ یې واورېده. څنګه دی؟ سړي ور وکتل. له سپین پمپر د بوډۍ تور ډنګر ورانونه راوتلي وو. سړي په خوند وویل بس د دې شو. ایستل یې هم داسې دي. ابۍ له خوراکه لوېدلې ده. ډېره دې نه په زامتوي. پمپر په 2-3 ورځو کې یو وار بدلېدل غواړي. راځه.
دواړه تشناب ته ننوتل. سړي صابون ور واخیست، ویې ویل خو د پمپر له بدلېدا وروسته به لاسونه پاک مینځي. شیبه وروسته سړی د بوډۍ کټ ته نږدې کېناسته. د هغې ځړېدلی ډنګر لاس یې شونډې ته ور پورته کړ. سړه ساه یې وایسته، سر یې د مور پر ورنو ور لګاوه. یو دم یې له جیبه شنګ راوخت. سړي موبایل راواخیست، وی ویل تاسو د پروژې په قرارداد کار وکړی، هسې هم ورځ تیره ده، نشم درتلی. بیرته یې سر کېښود. د ارزو غږ یې واورېده. چای درته راوړم؟ سړي وخندل. ته خو سمه هوښیاره نجلۍ یې. ارزو وویل ولې؟ پوه شوې چې ستړی یم. خوا د مخ دې سم نه دی نیولی. زما پلار چې به هم له نجارۍ کور ته راغی، ټنډه به یې تروه وه. مور مې ورباندې پوهېده، مخکې تر دې چې په غوسه شي له تناره به یې ډک چای جوش ورته راواخیسته. سړي وخندل. څه یې ونه ویل. دروازه وټکېده. سړي وویل مهرباني اشپزه وه. راغله. ارزو ته یې وکتل، سترګې یې وځلېدې. ورو یې وویل صاحب د بخت بیبي ترور تلیفون بند و. سړي وویل دا خو ښه خبره ده. معنا یعنې ارزو له کاره نه باسي؟ نه. اشپزه ولاړه شوه. سړي وویل نور هیڅ، زه کور ته تلای شم؟ هر څه مې تیار کړي دي. سړي د هو په نښې سره سر وخوځاوه. کړکۍ ته ودرېده. اشپز ارزو ته سترګه ټینګه کړه. مسکه شوه. د باندې ووته. ارزو له اشپزخانې ډک ترموز چای راوړ. دواړه تر ناوخته ویدې بوډۍ ته ناست ول. ماښام ګډ سالون ته ښکته شول. سړي ارزو ته پر څوکۍ د کېناستو اشاره وکړه. خپل اشپزخانې ته ورغی. شیبه وروسته یې ډک پتنوس پر میز کېښودو. ارزو په بیړه ولاړه شوه. سړي ور وکتل. انجلۍ وویل د لاس اوبه راوړم؟ سړي وویل حاجت نشته، مخکې مو پرې مینځل، خوراک په کاچوغه کوو. غلی شوه. وی ویل ولې ولاړه یې؟ نجلۍ ورخطا شوه. زه به له تا سره ډوډۍ خورم؟ نو څه خبره ده؟ ما هیڅ وخت له سړو سره ډوډۍ نه ده خوړلې. په یوه کوټه کې به مو دوه دسترخوانه هوارول. پلار او کوچنی ورور به مې ګوښې ناست ول. سړي د چرګ ورون پر وریجو کېښود. وی ویل زړه دې بل میز هم شته. انجلۍ بیرته په خپل ځای کېناسته. غاب یې ډک کړ. سړي ور وکتل. د ارزو ګوتې غوړې وي. سړي کاچوغه ور بیرته کړه. انجلۍ وویل مور مې ویل چې خوراک په لاس کوه، ثواب لري. سړي څه ونه ویل. شیبه وروسته یې ډک غابونه اشپزخانې ته یوړل. ارزو ور وکتل. سړي لوښي مینځل. ورغله. وی ویل ښه نه ده. سړي ور وکتل. انجلۍ وویل نارینه کله د کور کارونه کوي، ما ته یې پرېږده. خو ما ته ښه ښکاري. ارزو د سړي له لاسه غوړ غاب ور واخیسته. سړي وویل دواړه به یو ځای پرې مینځو. نجلۍ غوړ لوښي د دستشویي خلاص نل ته ونیوه. سړي ته یې وویل هغه پر یو کاسه د لوښو مینځلو مایع موښله. ارزو وویل پسته شګه به نه وي؟ غوړ اسانه جلا کوي. نه، شګه د لوښي رنګ اړوي. ارزو وویل زموږ لوښي رنګ نه لري، ټولې نکلي کاسې دي. د سړي غږ یې وانه اورېده. ارزو ور وکتل. سړي ډک دې قورمه په کثافاتداني کې واچوله. ارزو وویل سم کتغ و، سبا ته هم ساتل کېده. غلی شو. وی ویل زموږ له دیګ نه څه نه زیاتېږي، خو یو ځل ګاونډي د خیرات وریجې راوړې وي، سم خوند یې و. 3 وخته مو وخوړې. کاشکې زموږ کور نږدې وای. سړي د وریجو دیګ هم په کثافاتداني کې تش کړ. ارزو وویل په ښار کې ټول خلک آباد دي؟ نه. نو ولې یې کوم غریب ته نه ورکوي؟ سړي وویل ته ډېره حوصله لري. دواړو تر پایه کومه خبره ونه کړه. ارزو به کله کله په کثافاتداني کې د چرګانو سلامت ورنو ته وکتل. ورسره به د خپل کوچني ورور سپیرې شونډې سترګو ته ودرېدې. وروسته یو ځای بیرته پورته وختل. بوډۍ ناسته وه. د تلویزیون په ریموټ کې یې ګوتې وهلې. سړي په خندا وویل ابۍ ښه یې؟ ورغی. د بوډۍ لاس یې ښکل کړ. بیا یې سوپ ورته راوړ. یوه کاچوغه دوا یې ورکړه. دواړه تر ډېره سره غږېدل. ارزو کونج ته غلې ناسته وه. سړي ور وکتل. د ارزو سترګې له خوبه ډکې ورته ایسېدې. ورو یې وویل ته تلای شې. نجلۍ همغسې خوبولې سترګې نیولې وې. سړی ورغی. د نجلۍ پر اوږو یې لاس ور کېښودو. نجلۍ یو دم ټوپ کړل. په بیړه یې وویل څه کوې؟ سړي وخندل. پام دې نه و.
درته مې وویل چې خوب درځي. ورځه نجلۍ په بیړه له کوټې ووته.